نننې سبق زمونږ ان شاء الله تعالی د 29 آیات خوانوالی تر 33 آیات پورې دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هو الذي دا الله آغذات خلق لكم ما في الأرض جميعا چې پیدا کړي دي د پاره د پایدې ستاسو آغا چې په ځمکه کې دي ټول د الله د طرف نه وګڼئ. ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات بیا اراده وکړه جوړولو د اسمان. فسواهن 7 سماوات نو پوره کړل دی لره و اسمانونه. وهو بكل شيء عليم او دا الله په هر یو شي باندې پوهه دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ او کله چې وویل رب ستا للملائکه فرشتو ته انی جاعل فی الارض خلیفه یقینا زه پیدا کوونکی یم ځمکه کې یو مامور یا داسې قوم چې یو بل نه رستو به راځي. قالوا اتجعل فیها ویل دی آیا ته پیدا کې په ځمکه کې من یفسد فیها هغه څوک چې فساد به کوي په ځمکه کې ویسفک الدماء او تویوي به وینې د یو بل ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک او مونږ پاکی بیانو ستا په ستاینه ستا لګیایو ونقدس لک او پاک ګڼو ذات ستا نقصاناتنا. قال ویل الله انی اعلم ما لا تعلمون یقینا زه ډیر ښه پوهیږم په هغه چې تاسو پې نه پوهیږئ. وعلم آدم الاسماء كلها او وی خودل آدم علیه السلام تا نمونه كلها یوسو ضروری. ثم عرضهم على الملائکه بیای پیش کړل دا نمونه فرشتو ته. فقال انبئوني باسماء هؤلاء نو ویل الله خبر را کئ ماتا باسماء هؤلاء په اثر د نمونو د دې سوزونو ان کنتم صادقین کئ تاسو رښتینی. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ویل پرشتو پاکی د تعالی را لا علم لنا نشت علم مونږ لرا الا ما علمتنا مگر آغا چې تا پوهه را کړې ده مونږ ته. انک انت العلیم الحکیم یقینا تی پوه حکمت والا. قال ویل الله یا آدم انبئهم ویل الله قال ویل الله یا آدم اے آدم انبئهم باسمائهم خبر ورک دیتا په اثر د نمونو د دې څیزونو. فلما انبأهم پس هر کله چې خبر ورک دیتا باسمائهم په اثر د نمونو د دې څیزونو. قال
نو ویل الله علم اقل لکم آیا ما نو ویلی تاسو ته انی اعلم غیب السماوات والارض یقینا زه ښه پوهیږم په پټو د اسمانونو او د ځمکو باندې واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون او زه پوهیږم په هغه چې ښکاره کوئ تاسو وما کنتم تکتمون او په هغه چې تاسو یې پټوئ